چې زړګی پروشانیږي دا قرآن د یادېدو دی هر یو حکم یې حکمت دی هر آیات یې د پندو دی. په مدینه منوره کې امام اعظم صاحب د حضرت علی صاحب د یو لمسي سره یو ځای شو. هغه په نامه د محمد نو چې د حضرت علی صاحب لمسی شو، خو د نبي علیه السلام په نوم په لمسیانو و کړوسیانو کې راغلی. دا محمد چې د امام ابو حنیفه صاحب سره یو ځای شو داسې په درد کې دی. امام ابو حنیفه صاحب ته وایي تا خو زما د نیکه د احادیثو څخه مخالفت کړی دی. نبي علیه السلام وښیي تا په قیاس عمل کړی دی، احادیث دي که ته شاته غورځولي دي. امام اعظم صاحب ورته وایي معاذ الله داسې کار خو ما نه کړی دی، نیکه وم ته راسه چې سره کښېنو. نو سره کښېنسته. امام اعظم صاحب داسې ورته کښېنستی لکه دا زه چې ناست یم، داسې په ادب. راغه د محمد په نامه چې څوک دی هغه ته وایي زه به دا یو 3 مسلې درته ذکر کړم، مسایل خو ډېر دي. نو په دغه مسلو کې که چیرې ما په قیاس و په رایې عمل کړی و نو بیا ستا خبره صحیح ده، نو حدیث شاته پاتې دي. او که ما په حدیث و په آیات عمل کړی و نو بیا به څنګه یې؟ نو هغه ورته وایي تفصیل یې راته وکړه. اوس دی 3 مسلې ورته وایي. امام اعظم صاحب ورته وایي یوه مسله دغه ده، نارینه کمزوري دي که ښځه؟ راکړه جواب. هغه ورته وایي ښځه کمزورې ده، نارینه خو زورور دی. ښه، نو وایي چې نارینه زورور دی نو قیاس څه وایي؟ میراث کې چې یو سړی مړ شي، زوی یې پاتې شي، لور یې پاتې شي، ډېر میراث باید د چا شي؟ د ښځې شي. خو چا کمزوري دي هغه ته باید ډېر شی ورکول شي. نو عقل خدا وایي، قیاس خدا وایي چې اوس 3 لکه دي، دا ښځې ته باید څو ورکول شي؟ 2 لکه، هغه 1 لک نارینه ته ورکول شي. دا قیاس وایي. نو ما خو په دې قیاس عمل نه دی کړی، ما خو په قرآن عمل کړی دی. للذکر مثل حظ الانثیین. او دې قرآن مې رامخته کوي، قیاس مې شاته کوي. ول دا یوه مسله قیاس پاتې شو د قرآن په مقابله کې. بله پوښتنه ځینې کوي وایي صلات اهم دی که صوم؟ دا ځای پرې را بیان شو. هغه ورته ویل صلات، ولې په صلات کې خو هغه د استقبال قبلې ته غواړي، طهارت غواړي، ستر غواړي، ستر د عورت. والصلات اهم شو؟ هغه ول نو عقل څه وایي؟ چې ښځه په حیض کې وي خو نه صلات شته نه صوم. نو بیا چې حیض خلاص شي عقل څه وایي؟ باید د چا قضا راوړي؟ د صلات. ولې صلات اهم دی در چا؟ تر صوم. دا عقل وایي. حدیث هم دغسې وایي. ول ما خو د عقل څه کار نه دی اخیستی، زه خو په حدیث پسې ولاړم. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وكانت إحدانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي الصلوات. از چې په موږ کې به یو ښځه د حیض څخه پاکه شوله نو د چا قضا به یې راوړله؟ د روژو قضا یې راوړله، د لمنځو ده نه راوړل. نو دا حدیث دی، حدیث راغلی باره مې هغه عقل و قیاس مې شاته کړل. دا یې 2. ول یوه مسله لا پاته ده، هغه ده مني مردار دي که بولي؟ وینې چې په نجاست کې چې ډېر اشد وي، کم یو اشد دي؟ دا پوښتنه یې ځینې وکړه.
هغه ورته ویل چې بولي خو تر اشد دي. نو مني خو امام شافعي صاحب پاک بولي که نه، بول کې به چا خبره نه کړې چې پاکې دي، ګرده وایي چې بولي مردارې دي. او د مني په باب عادي مجتهدین یې طاهر بولي. نو د چا نجاست اشد سو؟ د بولو. اوس عقل څه وایي؟ عقل خدا وایي که سړي بولي وکړي دا باید غسل وکړي، او که مني راووته اودس یې تازه کړي. ولې چې هغه اشد نجس راوځي باید دروند کار وسي چې غسل دی، او چې هغه سپک نجس راوځي باید سپک کار وسي چې اودس دی. دا عقل وایي. او ما دا د عقل خبره شاته غورځولې ده. او قرآن وایي وإن کنتم جنبا فطهروا، که تاسې په جنابت کې واست کامل طهارت راولي. کامل طهارت خو نو غسل دی. او پاتې سو د بولو په باب خو نو بیا هغه خبره ده که خروج د بولو وسي نو خو وضوء کفایت کوي. نو دغه دی. خو ما په حدیثو په قرآن عمل کړی دی. هغه د قیاس و د عقل و د رأي خبرې مې ګرده شاته غورځولې دي. نو تا ولې ما ته خوشکه شروع تا خو احادیث شاته غورځولې دي. ولا هغه باره راولاړ سو، اعظم صاحب یې پر دا تنجیم اچ کړي. ویل یاره لکه ته چې وایه دغسې دي. یقینا په قرآن و حدیث تا عمل کړی دی. کم کسان چې ستا په باب وایي چې د قرآن و د حدیث سره مخالفت کړی دي هغه نو حاسدین دي، هغه مکابره کوي، انکار د بدعت. دا قصه چیرې ده؟ دا اوس چې مې درته وکړه. الخیرات الحسان تاسې پیدا کړي. الخیرات الحسان د امام اعظم صاحب مناقب پکښې کې دي، 121 صفحه دا قصه پکښې ذکر.